که موږ تاسې د ورځې په اوږدو کې دغه شپږ عملونه ترسره کړو نو دا په یاد ولره چې موږ تاسې به هیڅ وخت د شیطان په دسیسو او د شیطان په جال کې ایسار نشو او هیڅ وخت به موږ تاسې د شیطان په وسوسو کې راګیر نشو. دغه شپږ عملونه چې زه اوس له تاسې سره شریکوم دا هغه عملونه دي چې له دې سره شیطان ته سخته ضربه رسیږي، شیطان په تکلیف کې کیږي او بیا نه غواړي شیطان چې ستا طرف ته راشي او تا ته تشویشونه او وسوسې ایجاد کړي. دا شپږ عملونه چې موږ تاسې په روزمره ژوند کې عملي کو او په روزمره ژوند کې موږ تاسې دا شپږ عملونه تکرارو نو دا په یاد ولره چې زموږ تاسې ټولې چارې به په منظم ډول مخې ته ځي. د دغه شپږو عملونو څخه لومړی دا ده چې بسم الله ویل دي. ټولې هغه چارې چې ما او تا شروع کوو راځئ چې په بسم الله باندې شروع کو، ځکه چې د دغو چارو نتیجه هم ښه وي او په جریان کې ځنډ او خنډ او مشکلات پکې نه رامنځته کیږي. دوهم دا ده چې سلام اچول. راځئ چې دا موږ تاسې په ځان باندې لازم وګڼو، چیرته چې څوک ولاړ په هغوی باندې موږ تاسې سلام واچو. کله چې موږ تاسې په یو چا باندې سلام وانه اچو نو په دې باندې شیطان ډیر خوشحالیږي. راځئ که هر چیرته څوک ولاړ و ما او تا په هغوی باندې دایمن سلام واچو. لدې سره دا ده چې په دې باندې شیطان ډیر سخت خفه کیږي او شیطان ته ضربه او زیان رسیږي. درېیمه خبره مسواک وهل دي. شاید ډیر وخت شیطان تا ته وسوسې در واچوي او درته ووایي چې مسواک مه وهه، ګټه نه لري، تاوان نه لري، خو په دې وپوهېږه چې دا وسوسه د شیطان لخوا نه ده. ته ضرور پاڅه او مسواک وهل شروع کا، شیطان ته ضربه ورسوه، شیطان په تکلیف کې کا. مسواک وهل ډیره ګټه لري او مسواک وهل زموږ ستاسې د نبي علیه الصلاة والسلام سنت هم دي. څلورم دا ده چې په ټولو چارو کې چې موږ تاسې شروع کوو او د ټولو چارو په جریان کې موږ تاسې باید د انشاءالله لفظ له هیره ونه باسو. له ټولو کارونو سره باید موږ تاسې د انشاءالله کلمې ووایو، د انشاءالله لفظ ورسره ووایو چې له دې سره به زموږ ستاسې چارې ډېرې په منظم ډول پرته له ځنډ او خنډه مخې ته ځي. پنځم دا ده چې د ورځې په اوږدو کې په نبي علیه الصلاة والسلام درود شریف ویل. دا یو ډیر بهترین عمل دی. که موږ تاسې د ورځې په اوږدو کې په نبي علیه الصلاة والسلام درود شریف ووایو نو دا په یاد ولره چې زموږ ستاسې ټول مشکلات او ټول تشویشونه او ټول هغه وسوسې او مشکلات او هغه تکلیفونه چې ما او تا د ورځې په اوږدو کې ورسره مخامخ یو هغه به ضرور حل کیږي. شپږم دا ده چې استغفار ویل. له دې سره زما او ستا ګناهونه هم معاف کیږي. راځئ چې موږ تاسې د ورځې په اوږدو کې د استغفار ذکر او د استغفار ویل خپل عمل وګرځو نو موږ تاسې به تر ټولو بریالي کسانو. راځئ دغه شپږ عملونه چې ما درته په خپلو خبرو کې شپږ واړه ذکر کړه راځئ دا خپل عمل وګرځو نو هیڅ وخت به موږ تاسې د شیطان د دسیسو